د هرات د زلزلې وروستی حال. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په مکړی د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د هرات د مرګونو زلزلو وروستی ارقام: شاوخوا 1500 کسان مړه او نږدې 2000 نور ټپیان دي. ملګرو ملتونو د افغانستان په لویدیځ کې د وروستیو زلزلو د زیانونو په اړه تازه ارقام خپاره کړي چې د مرګ ژوبلې لوړې شمیرې ښیي. د ملګرو ملتونو اړوند د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یوه خبرپاڼه کې چې بیګا پر خپله ویبپاڼه خپره کړه ویلي چې د اکتوبر د 1 او 15 ترمنځ د دریو زلزلو په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسان مړه شوي او نږدې 2000 نور ټپیان دي. مخکې د دې زلزلې د مړه شویو شمیر 1300 تنه ښودل شوی و. خبرپاڼه همداراز په دې زلزلو کې د څه باندې 3300 ورانېدو خبر ورکوي او وايي په ټوله کې له 43,000 زیات خلک زیانمن شوي دي. د خبرپاڼې له مخې تخمینا 114,000 زلزله ځپلي کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.